الله نور السماوات والأرض. د البقره د سورت د 450 آیت ژباړه او تفسیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وإذ قال موسى لقومه ژباړه او یاد کړئ هغه وخت چې وویل موسی قوم خپل ته. تفسیر: له قوم نه خاص همغه خلک مراد دي چې هغوی خوسي ته سجدې کولې. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. ژباړه: ای قوم زما، بېشکه تاسو ظلم کړی دی تاسو پر ځانونو خپلو په سبب د نیولو د تاسې خوسي لره. پس توبه وباسئ ټول خالق خپل ته، نو ووژنئ ځانونه خپل. تفسیر: یعنی هغه کسان چې خوسي ته یې سجده نه ده ایښې هغوی د هغه کسان ووژني چې خوسه یې معبود ګڼلی او سجده یې ورته کړې ده. ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. ژباړه: دغه ځان وژل ستاسې بهتر دی تاسو ته په نزد خالق ستاسې، پس قبوله کړه توبه ستاسو. بېشکه الله هم دی ښه توبه قبولونکی، ښه مهربان دی په توبه کوونکو. تفسیر: عالمان په دې خبره کې سره اختلاف لري چې آیا همدا وژل کېدل توبه وه او که د توبې تتمه وه، لکه چې مونږ په محمدي شریعت کې د عمد د قتل د توبې د قبولیت لپاره دا خبره هم ضروري ده چې قاتل د مقتول د ورثې په لاس کې وسپارل شي. د مقتول وارثان واک او اختیار لري چې هغه قاتل ووژني او که یې وبخي. صدق الله العظیم.